السلام علیکم ګرانو پښتون ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو درښیم ستاسو څرنګه په فیسبوک کې هغه خلکو ته میسج وکړئ کوم چې تاسو بلاک کړی وي او لا هغو تاسو بلاک کړي وي. که تاسو هغه بلاک کړي وي نو هغو ته خو ډېر په اسانۍ سره میسج کولی چې تاسې صرف هغه بیرته انبلاک کړئ. او هغه خلکو ته موږ څرنګه میسج وکړو چې کومو خلکو موږ په خپله بلاک کړي یو. نو نن به انشاءالله په دغه ویډیو کې تاسو دغه درښیم چې څرنګه موږ هغه خلکو ته میسجان وکړو، هغو ته میسج ورکړو کومو چې موږ بلاک کړي یو په خپل فیسبوک کې، او موږ هغو ته نن میسج څرنګه وکړو. نو ملګرو، که تاسو د ما چینل سبسکرایب کړی خو خامخا یې ول تاسو ویډیو ګورئ، او که مې سبسکرایب کړی او د بیل په آیکن مې کلیک نه کړی ولی ډېر خلک ماته وایي چې مثال تا ویډیو موږ ته نه رارسېږي. هغه وجه دغه ده چې کله د بیل آیکن چې کوم وي هغه داسې وي بیا د ما نوټیفیکیشن تاسو نه درځي، او که داسې وي نو بیا د ما د ویډیو کله زه اپلوډ کړم نو تاسو ته نوټیفیکیشن درشي چې افضل په خپل چینل کې ټیکنیکل افضل کې ویډیو اپلوډ کړ تاسو یې کتلی سئ. نو ګرانو ملګرو، تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل. زه یم افضل خان، راځئ شروع کړو. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو درښیم چې تاسو څرنګه خپل کوم هغه خلکو ته میسج کولی چې کوم چې تاسو بلاک کړي وي لا هغو تاسو بلاک کړي یاستئ. دلته به زه ولاړ سم خپل فیسبوک ته، او په فیسبوک کې تاسو ته یو څو ملګري درښکاره کړم کوم چې ما بلاک کړي دي. صحیح ده. دلته به تاسو ولاړ سئ خپل سیټینګ ته، پریویسي ته، بیا به ولاړ سئ سیټینګ ته. د سیټینګ بعد به دلته تاسو کته ولاړ سئ، اوله ته به لیکلی وي بلاکینګ. بلاکینګ ته چې کله تاسو ولاړ سئ، بلاکینګ ته تاسو ولاړ سئ، دلته هغه ملګري لیکلي دي کوم چې تاسو بلاک کړي دي. صحیح. نو دغه ملګري مثال زه اوس په فیسبوک کې سرچ کوم، په مسنجر کې سرچ کوم، نه راوړي ول دا ما د بلاک لیست کې دي، او هغه ماته نه میسج کولی سي نه یو شی کولی سي. نو که بل څوک تاسو بلاک کړي هم هغه هم دغسې وي، مثال ته یې نه سي کتلی، د ده میسجان د ده عکسونه یو شی هم نه سي کتلی. دلته به تاسو درښیم چې تاسو څرنګه هغه ته میسج وکړئ. د هغه لپاره به دلته تاسو ولاړ سئ، یو بل فیسبوک به ډاونلوډ کړئ، فیسبوک لایټ، او په هغې کې به یو تاسو خپل هغه فیسبوک آی ډي خلاصه کړئ کومه چې ستاسو فیک آی ډي وي، یعنې تاسو دوم آی ډي چې وي، کومه د بله رقم آی ډي چې وي ستاسو په نامه چې نه وي، یعنې تاسو دومه فیک کوم آی ډي چې ده هغه به تاسو په دغه فیسبوک لایټ کې خلاص کړئ. صحیح ده. او دلته به تاسو هغه سړی سرچ کړئ کوم چې تاسو په خپل اورجینل اکاونټ کې بلاک کړی ده. صحیح ده. مثلا ما هلته په خپل اورجینل اکاونټ کې یو سړی ایډ کړی و چې نوم یې و دغسې نوم یې و زما په خیال زه یې ګورم دلته نوم یې وګورم ویدروی سینجا. صحیح. دا ما په خپل اکاونټ کې مثال بلاک کړی و. صحیح ده. دلته به زه ولاړ سم میسج ته، او دلته به مثال یو میسج وکړم. صحیح ده. هائی میسج ما ورته وکړو. صحیح ده. دا تاسو وینئ ما هائی میسج ورته وکړو. دلته به اوس تاسو یو سیسټم جوړوئ چې مثال هغه خپل اورجینل آی ډي به له دغه سره ایډ کوئ. دغه درې ټکو باندې به کلیک کړئ، او دا تاسو دلته وینئ ایډ فرینډ. صحیح ده. په دې باندې به تاسو کلیک کړئ، او دلته به تاسو خپله اورجینل آی ډي ور واچوئ کومه چې تاسو هغه سړی هیک بلاک کړی ده، له هغه سړي بلاک کړی وي. صحیح ده. نو دلته به تاسو خپله اورجینل آی ډي ور واچوئ، او هغه به کلیک کړئ، نیکسټ به یې کړئ. صحیح ده. دلته اوس په دغه ګروپ کې دوه مثال ملګري شول. صحیح ده. یو هغه سړی کوم چې ستاسو بلاک کړی ده، او دوم د تاسو اورجینل آی ډي. صحیح ده. دلته به زه مثال یو ګوډ ولیږم. صحیح ده. او زه به دلته ولاړ سم یو کار به وکړم چې دا خپل زړه مثال فیک آی ډي چې دي ما هغه به زه دلته ځینې لیف کړم. صحیح ده. لیف کنورزیشن به کړم. صحیح ده. اوس ځم خپل آی ډي ته. صحیح ده. د فیسبوک آی ډي ته ځم، دا اورجینل آی ډي ته، او دلته تاسو وینئ ویدورا سینجا له ما سره ایډ شوه. خو تاسو ګورئ ما دلته په خپل فیسبوک کې ما بلاک کړی ده. تاسو اوس هم دلته نوم وینئ. صحیح ده. دلته دا تاسو نوم وینئ، دا ما بلاک کړی ده، په بلاک لیست کې راغلی دا تاسو وینئ بلاک ده. خو دلته مثال زه دلته میسیجینګ کولی سم، له ده سره ټلیفون کولی سم، هر څه له ده سره کولی سم. صحیح ده.
نو ګرانو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو بل هر سړي ته کوم چې تاسو بلاک کړی له هغو تاسو بلاک کړي یاستئ په اسانۍ سره مثال هغو ته میسج کولی شئ او هغو ته ټلیفون کولی شئ په دغه طریقه باندې. نو دا ویډیو که مې خوښه سوي ویډیو لایک کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. د الله په امان.